ماښام مونځ چې مې جومات کې وکړو کور ته راغلم د خپلې مور سره د کټ پالنګه کېناستمه ناڅاپه ډب ډب شو چاور د کوڅې اوډه مور مې وي زیات ورځه چې ورڅوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله ورباسه بیا او ورته وایه مونږ ته ډېرې دواګانې وکړه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشو نه خلاص شي او زوزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي ما ویلې ښه مورې راپاڅېدم کوڅې له راغلم ور مې کولاو کو ما ویل څه راوړم اوړه که ګوړه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم پی او سر تور سر وه لیونۍ ولاړه ما لاس وي چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه